د سولې او ځینو نورو موضوعاتو په اړه د حامد کرزي څرګندونې. پخوانی ولسمشر وایي انتخابات د افغانستان لپاره یوه دسیسه ده، باید پر سوله تمرکز وشي. نه، انتخابات ته په هیڅ عنوان زه خوشبینه نه یم، بلکې د افغانستان ته دسیسه ده. د ګلبدین حکمتیار د انتخاباتي کمپاینونو پیل. حکمتیار وایي باوري نه دی چې ټاکنې وشي، ښایي موقت حکومت جوړ شي. زه ګمان نه کوم چې څوک 2% هم اصلو کې دوه دا ډاډ او تضمین ولري چې دا حکومت به 3 میاشتې بعد وي. دا ټولې هڅې به مهدر ځي. یوازې شرم او پیغور به تاسو ته پاتې کیږي، یوازې شرم او پیغور. او امریکا د ایران په بهرنیو چارو وزیر بندیزونه ولګول. تهران وایي دا کار ماشومانه دی او د واشنگټن ویره څرګندوي. قدرمن لیدونکو سلام، د کابل نیوز د دې ساعت خبرونو ته ښه راغلاست. اوس هم پوره خبرونه. پخوانی ولسمشر حامد کرزي وایي د جمهوریت ریاست را روان انتخابات د افغانستان لپاره دسیسه ده. حامد کرزي په یو خبري کنفرانس کې ویل چې د سولې پروسه باید حقیقتا افغاني شي، د امریکا او پاکستان له انحصار څخه راویستل شي او د پروسه کې د چین او روسیې په ګډون ایران او هند هم شامل شي. مخکنی ولسمشر وایي په بېساري توګه د ملکي تلفاتو د کچې لوړېدل، د امنیتي مسؤلینو له لوري د جګړې شعارونه او تلویزیوني اعلانات د یوې منظمې برنامې او هدف لپاره دي. کرزي وایي تر سولې وړاندې ولسمشریزې ټاکنې د افغانستان لپاره یوه دسیسه بولي چې پایلې به د امریکا په خوښه اعلانېږي. حامد کرزي 40 کاله په توپان کې تر عنوان لاندې د جمهوریت ریاست د دفتر پخوانی رئیس عبدالکریم خرم له لوري لیکل شوی کتاب کې هغه خبره تاییدوي چې امریکایانو د وژلو پلان درلود. د افغانستان د وروستي سیاسي امنیتي وضعیت، سولې او انتخاباتو په تړاو د پخوانی ولسمشر دریځ او اندېښنې. پخوانی ولسمشر حامد کرزي په یو خبري کنفرانس کې وایي د افغانستان د سولې مسله حساس پړاو ته داخله شوې او په نږدې ورځو کې به د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې توافق لاسلیک شي. خو وړاندیز دا دی چې د سولې بهیر باید د امریکا او پاکستان له انحصار څخه راوویستل شي. کرزي د سولې بهیر پر افغاني کېدو د ټینګار ترڅنګ د چین او روسیې تضمیناتو سره هممهاله په یاده پروسه کې د ایران او هند د شمولیت غوښتنه هم کوي. چالاکی چند روز بعد بین دولت امریکا و تحریک طالبان امضای تفاهم می شود و همچنین بین دولت ما و امریکا امضای تفاهم می شود که ما را استقبال بکنیم و آرزو داریم که کار زودتر شود. اما در عین حال ما بعد از گذشت تقریبا 8-9 ماه به یک مرحله بسیار اساسی ای روند صلح رسیدیم. در اینجا کوشش بزرگ ما مردم افغانستان به طرف ازی باشه که پروسه صلح حقیقتا افغانی شود، تا حال نیست. این پروسه تا حال به هیچ عنوان افغانی نیست و کوشش بری است که این پروسه در اختیار امریکا و پاکستان باقی بماند. در اختیار امریکا و پاکستان ماندن این پروسه به معنای ضرر منفعت ماست، به معنای نآمدن صلح به افغانستان است. پخوانی ولسمشر په بېساري توګه د ملکي تلفاتو لوړېدل، د امنیتي مسؤلینو له لوري د جګړې شعارونه او د جګړې شدت لپاره تلویزیوني اعلانات د یوې منظمې برنامې برخه بولي. کرزي وایي د سولې روانو هلو ځلو ملاتړ کوي، خو داسې نه چې له طالبانو سره تر سولې وروسته د داعش په نامه بله جګړه پیل شي. همگی از پروسه صلحی که امریکا اعلان کرد استقبال کامل کردیم. به این معنی نه که ما در نیت امریکا را در این پروسه بر خود صادق دیدیم، نه خیر. ما می‌دانیم که امریکا اهداف خود داره. ایشاد پروسه صلح از دید اونا نباشه، از دید اونا گذشتن از این مرحله به مرحله دیگری باشه.
که برام صلح بین ما و تحریک طالبان یک چیز را ایجاد کنن و باز تشویق داعش کنن و جنگ نوی در افغانستان به نام داعش ایجاد کنن. مخکینی ولسمشر وایي سوله ملي لومړیتوب دی او تر سولې وړاندې د انتخاباتو ترسره کول د افغانستان لپاره دسیسه ده. نو څه چې امریکا غواړي په انتخابات کې باقي کېږي، کې بحران ځینې جوړوي، کې خپل د خود سړی راوستي هغه به راولي. دا زموږ انتخابات نه دي. زموږ انتخابات به هلته وي چې په افغانستان کې ورور وژنه بنده شوې وي، وینې بندې شوې وي، مملکت یو لاس وي او یو واحد حکومت وي او افغانان واکمن وي د خپلې خاورې. هلته به موږ انتخابات کولی شو. هلته به دومره پیسو ته هم ضرورت نشته، په 100 میلیون ډالر یا 80 میلیون ډالر ته هم ضرورت نشته. هلته به یو کاغذي صندوق کښېږدو او د افغانستان ولس به رایې پکې اچي او رایې به هم په صداقت زموږ د خپلو قاضیانو د خلکو لخوا حساب کېږي. نه، انتخاباتو ته په هیڅ عنوان زه خوشبینه نه یم، بلکې د افغانستان ته دسیسه بولم. په ورته مهال په هغه کتاب کې چې د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي د دفتر رئیس له لوري لیکل شوی راغلی چې امریکا د کرزي د وژلو پلان لاره، پخوانی ولسمشر د یوې پوښتنې په ځواب کې تاییدوي چې د هغه د وژلو په شمول د امریکا له لوري ورته تهدیدونه متوجه وو، خو په اړه نور جزئیات نه ورکوي. در زمان ریاست جمهوری مبارز تهدیدات زیادی به من میشد از جانب امریکا. به او موضوع نمیریم، او حقیقت است. خداوند تا حال نگاه ما کرد، تا روزی که نگاه کنه هستیم. پخوانی ولسمشر ټینګار کوي چې له طالبانو سره د سولې مذاکراتو پر مخ وړلو لپاره دی په ملي کچه واحد ملي صف رامنځته شي چې لومړی ګام به وربند د جګړې بندیدل او د بین الافغاني مذاکراتو پیل وي. ګلبدین حکمتیار وایي باوري نه دی چې انتخابات ترسره شي ځکه پر موقت حکومت د توافق احتمال شته. د سولې او اسلامي عدالت انتخاباتي ټیم مشر ګلبدین حکمتیار خپلو پلویانو ته د وینا پر مهال وایي خلکو ته دا ډاډ نشي ورکولی چې ټاکنې به هرومرو کیږي ځکه د دې احتمال شته چې په موقت حکومت توافق وشي. حکمتیار همداراز په کابل کې له بهرنیو سفارتونو غواړي چې د ټاکنو د ترسره کېدو په صورت کې په دې بهیر کې مداخلې نه کوي. د حزب اسلامي مشر همداراز د شپېنیو عملیاتو پر بندېدو ټینګار لري او وایي هغه کسان چې د بې ګناه خلکو په وژلو کې لاس لري باید محاکمه شي. تر ولسمشر غنی اب اجرایه رئیس وروسته د سولې او عدالت اسلامي انتخاباتي ټیکټ مشر ګلبدین حکمتیار په رسمي توګه خپل انتخاباتي کمپاین پیل کړ. د ولسمشرۍ ټاکنو نومان ګلبدین حکمتیار وایي باوري نه دی او خلکو ته دا ډاډ نشي ورکولی چې راتلونکي انتخابات دې هرومرو وشي ځکه د په خبره ښایي په یو موقت حکومت هوکړه وشي. حکمتیار د ولسمشرۍ ټاکنو یو شمېر نمایندانو انتخاباتي سیالیو ته په اشارې وایي چې ښایي تر راتلونکو 3 میاشتو د اوسني حکومت ځای یوې موقتې ادارې ته پرېښودل شي او د نمایندانو زحمتونه هدر شي. انتخابات هرچی شود من نمیتونم به شما اطمینان بدم که انتخابات حتما برگزار نشه. احتمالی خیلی وجود داره که روی یک حکومت موقت توافق صورت بگیره. صلح و حکومت موقت قابل قبول برای همه اطراف احتمالی خیلی قوی است. زه ګمان نه کوم چې څوک 2% هم په صلح کې 2 دا ډاډ او تضمین ولري چې دا حکومت به 3 میاشتې بعد وي. دا ټولې هڅې به مهدر ځي. یوازې شرم او پیغور به تاسو ته پاتې کیږي. یوازې شرم او پیغور. د ولسمشرۍ ټاکنو دغه نومان د انتخاباتي کمیسیونونو په چارو کې د بهرنیو سفارتونو پر مداخلې هم نیوکه لري. حکمتیار په کابل کې له بهرنیو سفارتونو غواړي چې د ټاکنو د ترسره کېدو په صورت کې په انتخاباتو کې مداخله ونه کړي. مداخله سفارا در امور انتخابات و ویتو کردن اجماع سیاسی تمامی احزاب سیاسی و توافق کمیسیون انتخابات با طرح و اجماع از سوی سفارتخانه ها و سفرا پذیرفتنی نیست. ما چنین مداخله را منافی حاکمیت ملی افغانا میدانیم و به شدت محکوم میکنیم. د سولې او اسلامي عدالت انتخاباتي ټیکټ مشر د افغان او بهرنیو ځواکونو پر شپنیو عملیاتو او ملکي سیمو هوایي بمباریو نیوکه کوي او وایي چې اوسنۍ جنگي ستراتیژي نه عقلي او نه هم مذهبي اړخ لري.
حکمتیار وایي که یې واک ترلاسه کړل لومړی به د شپنیو عملیاتو د بندېدو پرېکړه وکړي او د شپنیو عملیاتو عاملان به محکمه او بېګناه بندیان به آزاد کړي. د بېګناه افغانانو قاتلین او د وحشیانه شپنیو عملیاتو عاملین او آمرین باید د شریعت مطابق محکمه شي. زموږ لومړی کار به دا وي چې ټول هغه زندانیان آزاد او د ګولانو په هارونو ونازوو چې د اشغالګرانو په حکم زندانونو تورو خونو ته اچول شوي. د انتخاباتو او موقتې ادارې په تړاو د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار څرګندونې داسې مهال دي چې د ولسمشرۍ ټاکنو اکثریت نمایندانو تر اوسه د راتلونکو انتخاباتو لپاره کمپاینونه نه دي پیل کړي او ډیری په دې باور دي چې که تر انتخاباتو مخکې سوله راشي ښایي د دوی انتخاباتي حاصل درشي. د پاکستان د ISI رئیس کابل ته د سفر پر مهال له افغان چارواکو سره کتلي دي. ایوې سرچینې کابل نیوز ته وویل چې جنرال فیض محمد حمید تېره ورځ کابل ته راغلی او پارک کې له افغان چارواکو سره پر یو لړ مسایلو خبرې کړې دي. ولسمشر ماڼۍ دغه رپورټونه نه تاییدوي، خو کابل ته د پاکستان د استخباراتي ادارې د رئیس سفر داسې وخت دی چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان واشنګټن ته د سفر پر مهال ویلي و چې هیواد ته له ستنېدو سره سم د افغان سولې لپاره هڅې کوي او له طالب مشرانو سره ګوري. پخوانی طالب چارواکي وایي په اتم پړاو مذاکراتو کې د طالبانو او امریکا ترمنځ هوکړه لاسلیک کیږي. عبدالسلام ضعیف وایي چې دوحه کې د زلمی خلیلزاد او طالب استازو ترمنځ اتم پړاو مذاکرات برخلیک ټاکونکي دي او تر دغه مذاکراتو وروسته به د امریکا او طالبانو هوکړه لاسلیک او له افغان لوري سره رسمي مذاکرات پیل شي. ضعیف وایي په دې پړاو مذاکراتو کې به له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو مهالویش هم یقیني او لاسلیک شي. د افغان حکومت له لوري له طالبانو سره د مرکچی پلاوي تر نهایي کېدو وروسته ظاهرا داسې ښکاري چې د سولې خبرې برخلیک ټاکونکي پړاو ته داخلي شوي دي. په قطر کې د زلمی خلیلزاد او طالب استازو ترمنځ تر اوو پړاو مذاکراتو وروسته د امریکا ځانګړی استازی له طالبانو سره د اتم او برخلیک ټاکونکي پړاو مذاکراتو لپاره دوحې کې دی او ټاکل شوي دواړه لوري ډیر ژر نهایي خبرې پیل کړي. طالبانو ته نږدې کسان وایي چې په اتم پړاو مذاکراتو کې به د امریکا او طالبانو ترمنځ یو هوکړه لیک لاسلیک او تر دې هوکړې وروسته به د طالبانو او افغان جهتونو ترمنځ رسمي مذاکرات پیل شي. دا کېدای شي د اتم پړاو کې د افغانستان اسلامي امارت او د امریکا ترمنځ یو تړون لاسلیک شي چې دغه تړون څخه متصل یو څو ورځې بعد کېدای شي تر هفته هم کم بیا یو رسمي مذاکرات شروع شي. له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو مهالویش نهایي کېدل، د نورو هیوادونو خلاف د افغان خاورې نه استفاده، اوربند او بین الافغاني مذاکرات د اتم پړاو خبرو هغه مسایل دي چې ښایي پر ټولو یا پر ځینو یې توافقات ترسره شي. پخوانی طالب چارواکي وایي په دې پړاو مذاکراتو کې به له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو مهالویش هم یقیني او لاسلیک شي او ورته یو تړون به د امریکا لخوا له افغان حکومت سره هم لاسلیک او وروسته به رسمي بین الافغاني ډیالوګ پیل شي. دا به یقیني شي چې امریکایان خپل ټایم ټیبل به معلوم کړي، هغه به لاسلیک شي او طالبان هم د امریکا د تشویشونو د جواب لپاره چې دوی ورسره موافقه کړې ده چې کوم موافقه مخکې لا هم شوې ده هغه تړون به لاسلیک شي. عین یو تړون به د حکومت سره لاسلیک شي د امریکا دخوا. بیا به وروسته یو څو ورځې وروسته به چې تر اوسه تاریخ نه دی معلوم شوی یو افغاني ډیالوګ په رسمي شکل باندې تر اوسه په غیر رسمي شکل او په رسمي شکل پرانیست کیږي. په ورته مهال پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي چې د سولې په اړه د امریکا او طالبانو او وروسته د امریکا او حکومت ترمنځ دوه جلا توافقنامې لاسلیک کیږي. کرزی وایي هیله لري چې یوه جامع هوکړه لاسلیک شي. طالبان به یک تفاهمی رسیدن و این تفاهم قرار است که امضا کنند و امریکایی و حکومت به یک تفاهم رسیدن قرار است که تفاهم یا اعلامیه را امضا کنند. نظر ما این بود و با امریکایی می نظر پیشنهاد کردیم که بهتری خود باشه که اینها
توافقات جداگانه امضا نکنند. ما یک ملت افغانستان هستیم. بگذارن که بین ما و طالبا تفاهم صورت بگیره، باز نتیجه او تفاهم نتیجه کلی مردم افغانستان باشه و مردم افغانستان اون نتیجه رو با امریکا امضا کنه. په قطر کې د طالبانو او زلمی خلیلزاد ترمنځ اتم پړاو مذاکرات داسې مهال برخلیک ټاکونکي یادېږي چې حکومت هم له طالبانو سره د خبرو لپاره خپل 15 کسیز هیئت بشپړ کړی دی او ویلي دي چې حکومت له امریکا سره د سولې پروسې د راتلونکو پړاوونو په اړه هم هوکړه لري. بادغیس ولایت کې د واده پر مراسمو هوایي برید کې 14 ملکي وګړي وژل شوي دي. د سیمې اوسیدونکو ویلي چې د بادغیس ولایت په جوند ولسوالۍ کې د واده پر مراسمو هوایي برید شوی دی چې له امله یې 14 ملکي وګړي وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. د سیمې اوسیدونکو ویلي په دغه برید کې د وژل شوو کسانو شمېر لا تر اوسه کره نه دی، ځکه په وینا یې برید ډېر قوي و او خلک تر خاورو لاندې شوي دي. د بادغیس والي د برید پخلی کړی دی خو د مرګ ژوبلې په اړه یې څه نه دي ویلي. دا لا څرګنده نه ده چې برید افغان او که بهرنیو هوایي ځواکونو کړی دی. د پوهنې وزارت له بودیجې څخه 1500 میلیونه افغانۍ د نامعلوم دلیل لپاره ایستل شوي دي. کابل نیوز تلویزیون ته رسیدلي اسناد ښیي چې مالیې وزارت په 1998 کال کې د پوهنې وزارت له بودیجې څخه 1500 میلیونه افغانۍ د نامعلوم هدف لپاره ایستلي او پوهنې وزارت ته هم د دغو ایستل شوو پیسو په تړاو وضاحت نه دی ورکړی. پوهنې وزارت په یو مکتوب کې ویلي چې د دې وزارت د مصارفو 22 کوټ اوس مهال د بودیجې له کمښت سره مخ دی او د معرف وزارت ټولو ادارو ته سپارښتنه شوې څو قراردادونه ونه کړي او د اجناسو له پیرلو ډډه وکړي. د چارو شنونکي وایي په داسې حال کې چې راتلونکو ټاکنو لپاره انتخاباتي کمپاینونه هم روان دي، باید دغه ایستل شوو پیسو څرنګوالی روښانه شي. کابل نیوز ټلویزیون ته د رسیدلو اسنادو پر اساس د پوهنې وزارت له بودیجې څخه 1500 میلیونه افغانۍ د نامعلوم هدف لپاره ایستل شوي دي. د دغو اسنادو پر اساس مالیې وزارت په 1998 کال کې د پوهنې وزارت له بودیجې څخه 1500 میلیونه افغانۍ د نامعلوم دلیل په هدف ایستلي چې اوس مهال د دې وزارت چارې له ستونزو سره مخ کړي دي. دغه مکتوب چې د پوهنې وزارت له لوري د مالیې وزارت د تهیې او تدارکاتو ریاست ته استول شوی د دغو ایستل شوو پیسو د وضاحت غوښتنه پکې شوې او ویل شوي چې د دې وزارت له بودیجې څخه د 1500 میلیونه افغانۍ تنقیص د وزارت چارې له ستونزو سره مخ کړي دي. مالیې وزارت د پوهنې وزارت له عمومي بودیجې څخه 1500 میلیونه افغانۍ تنقیص کړي دي چې تر اوسه د دغه تنقیص اسناد او دلایل نه دي روښانه شوي. نو موضوع د مالیې وزارت د تدارکاتو ریاست او نورو اړونده ادارو ته رسول کیږي چې د دغه تنقیص له امله د پوهنې وزارت د مصارفو 22 کوټ د بودیجې له کمښت سره مخ دی. د پوهنې وزارت په دې مکتوب کې همداراز په مرکز او ولایتونو کې د یاد وزارت له اړوندو ادارو غوښتنه شوې چې د بودیجې د کمښت له امله د قراردادونو له کولو او د اجناسو له پیرلو ډډه وکړي. خو د مالیې وزارت مالي معین چې د چهارشنبې په ورځ د ولسي جرګې عمومي غونډې ته خبرې کولې ویل چې د معرف وزارت بودیجې د نه مصرف له امله تنقیص کړې ده. مصرف بودجه وزارت محترم معرف در 6 ماه اول بخش بودجه انکشافیشان تنها 17% بوده. 17%. وقتی که یک وزارت نتانه بودجه خود به مصرف برسانه ما به حیث وزارت مالیه ما چی کنیم؟ د چارو شنونکي وایي په داسې حال کې چې د راتلونکو انتخاباتو لپاره د حاکمو ټیمونو انتخاباتي کمپاینونه هم په شدت سره روان دي، د دغو ایستل شوو پیسو څرنګوالی باید معلوم شي. ای را باید سرپرست وزارت معارف و سخنگوهایشان و از وزارت مالیه وضاحت بخواهند دلیلی از که این 500 میلیون افغانی که ناکسر بودجه هستند و قطع شده به وزارت معارف نمیتن در حالتی که فعلا کمپاین انتخاباتی شروع شده، این وزارت مالیه باید به وزارت معارف پاسخ بگوید. د معرف وزارت د عمومي بودیجې څخه د 1500 میلیونه افغانۍ د تنقیص په تړاو څرګندونې داسې مهال دي چې تر دې مخکې د ارګ عملیاتي واحد پر ادارې هم نیوکې شوي چې په چارو کې شفافیت نشته او ډېرې پروژې په خپل لاس کې اخیستې دي. د امریکا ولسمشر وایي څومره چې زر کېږي خپل سرتیري له افغانستان څخه وباسي.
ډونالډ ټرمپ له یوې امریکایي رسنۍ سره په خپله تازه مرکه کې وایي غواړي په افغانستان کې د امریکا جګړه ختمه کړي، له خپلو چارواکو سره په خبرو بوخت دی او هڅه کوي چې ژر تر ژره خپل ځواکونه له دغه هیواده وباسي. ټرمپ وایي چې امریکایي ځواکونه باید په دې اوږده جګړه کې نه وای ښکېل شوي، نو اوس هم تر دې ډېره ښکېلتیا د امریکا په ګټه نه ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خپلو تازه څرګندونو کې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو په ژر وتلو ټینګار کړی دی. ډونالډ ټرمپ له یوې امریکایي رسنۍ سره په مرکه کې وایي چې د افغانستان نه خپل سرتیري وباسي او په دغه هیواد کې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه پای ته رسوي. ټرمپ وایي د افغان سولې په اړه د هوکړې لپاره هڅې دوام لري. تاسې هم ښایي اورېدلي وي چې په افغانستان کې له طالبانو سره د هوکړې لپاره هڅې روانې دي. موږ غواړو هر څومره ژر چې کیږي له افغانستان نه ووځو. د امریکا ولسمشر وایي چې د افغانستان جګړه کې د امریکا داخلېدل بې ځایه پرېکړه وه او اوس چې په افغانستان کې داعش ډله یې هم ماته کړې، باید نور له دغه هیواد څخه سرتیري وایستل شي. موږ داعش ته ماتې ورکړه. موږ د وتلو په حال کې یو. غواړو له دې لیونۍ جګړې چې نه باید ورته دننه شوي وای ووځو. له افغانستان څخه د ځواکونو پر ژر ایستلو د امریکا د ولسمشر ټینګار داسې مهال دی چې تېره ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو هم وویل چې تر اوسه له افغانستانه د ځواکونو ایستلو ته کوم مشخص مهال ویش نه دی ټاکل شوی. خو ولسمشر ټرمپ هیله لري چې څومره زر کیږي په افغانستان کې د دوی د پوځي عملیاتو چارې محدودې شي او خپل سرتیري له دغه هیواد څخه وباسي. د ولسمشر غني او اجرایي رئیس انتخاباتي ټیمونو په خپلو کمپاینونو کې جدي سرغړونې کړې دي. د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون وايي حکومتي مشرانو په انتخاباتي مبارزو کې له دولتي امکاناتو استفاده کړې چې د خپله د انتخاباتي مبارزې ښکاره سرغړونه ده. په ورته وخت کې ګلبدین حکمتیار هم د خپل انتخاباتي کمپاین په لومړۍ ورځ حکومتي مشران په انتخاباتو کې د دولتي امکاناتو څخه په استفادې تورن کړل. حکومتي مشرانو ته د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون بې ساری خبرداری. د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو کمیسیون وایي چې د ولسمشر غني او اجرایي رئیس عبدالله انتخاباتي ټیمونو په خپلو انتخاباتي کمپاینونو کې جدي سرغړونې کړي او له دولتي امکاناتو څخه استفاده کړې ده. به هر یک از پکت‌های انتخاباتی دولت ساز و ثبات و همگرایی طبق صراحت بند 3 فقره 1 ماده 3 قانون انتخابات مرتکب تخلف انتخاباتی گردیدن اختیاریه جدی به منظور رعایت بیشتر طرزالعمل‌های کمیسیون‌های انتخاباتی و سایر مقررات انتخاباتی. په ورته وخت کې د سولې او عدالت اسلامي انتخاباتي ټیکټ مشر ګلبدین حکمتیار هم د خپلې کمپایني مبارزې په پیل کې او شمېر نوماندان او په خاصه توګه حکومتي مشران په انتخاباتي کمپاینونو کې له دولتي امکاناتو څخه په استفادې تورنوي. له دولتي امکاناتو، رسوخ، نفوذ، وسایلو، صلاحیتونو د پراخ تقلب لپاره استفاده وشي. یعنی چې دوی نه غواړي شفاف او عادلانه انتخابات ترسره شي. یعنی په انتخاباتو باور نه لري. انتخابات د خلکو د غولونو لپاره غولونکي شعارونه دي. د ټاکنیزو شکایتونو خپلواک کمیسیون ټینګار کوي چې د ولسمشر غني او اجرایي رئیس عبدالله انتخاباتي ټیمونه د شکایتونو کمیسیون دغه خبرداري ته جدي پاملرنه ونه کړي او خپلو سرغړونو ته ادامه ورکړي، ښایي نغدي جریمه او د څو ورځو لپاره له کمپاینونو محروم شي. اصلا تمام اصول و موازین انتخابات رعایت شود، چی کسایی که در درون حکومت است و چی کسانی که در بیرون حکومت است. حکومتي مشرانو ته دا خبرداری داسې مهال ورکول کیږي چې مخکې له دې څخه حکومت په کمپایني مبارزو کې د دولتي امکاناتو څخه استفاده رد کړې ده. بهرني خبرونه به تر لږ ځنډ وروسته وړاندې شي. له موږ سره اوسئ. بیا هم ښه راغلاست. د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا د ایران په بهرنیو چارو وزیر بندیزونه د تهران له توند غبرګون سره مخ شول.
د ایران ولسمشر د واشنګټن دا ګام ماشومانه بللی او ویلي دي چې دا له ظریف څخه د امریکایانو ویره څرګندوي. روحاني زیاته کړې چې متحده ایالاتونه له یوې خوا مذاکراتو ته د چمتووالي ادعا کوي او له بلې خوا دوی پر ډیپلوماتانو بندیزونه لګوي. د امریکا حکومت په جواد ظریف د بندیزونو دلیل د مذهبي مشر آیت الله علي خامنه‌ای لپاره مستقیم او غیر مستقیم کار بللی دی. په خپله د ایران بهرنی چارو وزیر هم ویلي چې د دغو بندیزونو پروا نه ساتي. د یمن حوثي ملیشې د دغه هیواد د حکومت تر کنټرول لاندې سویلیز بندري ښار عدن کې پر پوځي پریډ د توغندیو او بي پیلوټ الوتکو برید کړی دی. ریپورټونه وایي په دغه برید کې د یو مهم قومندان په ګډون نږدې 15 سرتیري وژل شوي او ګڼ نور ټپیان دي. حوثیانو پر خپلې تلویزیوني شبکې ادعا کړې چې دا سرتیري په شمال کې د دوی تر کنټرول لاندې سیمو باندې د بریدونو لپاره راټول شوي وو. د بې پولې ډاکټرانو سازمان هم په دغه برید کې لسګونو کسانو ته د مرګ ژوبلې د اوښتو خبر ورکړی دی. د یمن حکومت د سعودي عربستان په مشرۍ د 10 عربي هیوادونو د ائتلاف له ملاتړه برخمن دی. ګران لیدونکو د دې ساعت خبرونه پای ته ورسېدل. له ملتیا مو مننه. تر بیا مو علامت شه.